سوانی بھئی چې بچه دا حواله راشه دا تخلیف او دا مسله د اوار کا داسې نر برابر دی رب العالمین دی رب العالمین بس ډېر سخت او ډېرې راتې را باندې تېرېږي لګیا بچي مې دا د ګورې په ژړا ژاړي لګیا هغې لوی رب ته جان ما چې خدای پاکه هر مؤمن هر مسلمان سره موږ همداسې داره ګذره منځ په دې جړا جړا کې دغه پوښتنو ته ووایه بس دغه پوښتنو بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در بیزو جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهرباني د پروګرام پښتو فنډ سره ستاسو ته خوږ در ملګری عطاور رحمان تاسو ته هرکلی وایي. عزتمندو کتونکو په خپل علاقه کې ما په شکولۍ کې د تیمرګن په 15 کیلومتر دا علاقه واقع ده. شکولۍ ورته ویل ته راغلی یم. زما شاید تاسو دا کم تانبو ښکاري دا کمه خیمه ښکاري دا د فاروق کاکا جونګړه د ژوند کوي پېښور کې به ژوند کوو اوس دلته راغلی دي 2-3 میاشتې کې دلته ژوند کوي. فاروق لالا چې کوم دی عزتمند هغه بیمار دی د هغې سره درقالنساء بیماري ده او د زړه هم بیمار دی. هلته راغلي د نه خپرونه به کوو. زه دې کم کوز راځم پروګرامونو نه ځکه چې خلک لګیا دی راوتی دی ما یک نه سم سوراب سیکل دی هر سړي راغستی دی هر سړي لګیا اوسئ بېشکه لګیا اوسئ خو تاسې د ایماندارۍ کار وکړئ داسې د اخلاص کار چې داسې خیمو ته راشئ که نه داسې دردېدلي ځوږونو ته چې حالات بدل شوی د خپرونې آغاز کوم راځئ ما سره. خوراک اختاق دغه یو بل لاله لیږي. عزتمندو کتونکو تاسو په دې فوټیجو کې ګورئ دا کم ملګری چې را روان دی د ټریډ سنټر نه راوتلو د پیپسیان د کارخانې نه او دغه دا کم سالنه چې راوړو تاسو ولیدو هغه وخوړو بیا یې هغه دلته دولې راوړو دغه ماتې روټۍ هم پکې تاسو ته په دې فوټیجو کې ښکاري. عزتمندو دا د دوی ژوند دی بار چې څوک خوراک وخوري هغه مطلب پښتانه چې ورته جوټه چې ورته وایي هغه بیا دولې راوړي بیا یې دوخوري. نو همداسې ده کاکا جي بالکل دغه شانته دی جي بس سکه سخته ده تېرول. فاروق کورودان نه څوله لږ سم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تورې څنګه یې؟ ښه یو بچیا. ته ښه دی؟ خیر دی. تورې ته راته ووایه د دې ستاسو دا کم خاوند چې دی دا څو مودې نه راسې بیمار دی؟ دا 3-4 کاله وشو چې بیمار ده. 4 کاله وشو؟
مخکې د اړه بیمار و رسولې و اپریشن یې وکړه او بیا ورپسې د تریخې وکړه. اوس خپې خرابه ده، بس پروت د زیات خراب ده، نو څه درک نه لګي. دې شو کولی کې څو مودې وشو چې دا تانبوم والې ده خیمه م والې ده؟ دا 2-3 میاشتې وشوه چې راغلی و. مخکې د کرۍ کور کې و، کرۍ هم ورکول، دا ټیک و کار مار کول. اوس دا کنډم شوي ده، نو د رزق هم درک نه لګي، بس دلته راغلی وي. دا خیمه هم لګولې د الله سرې ته ناست یو. څونه وخت وشو خورئ؟ 3 میاشتې به شوي. 3 میاشتې ستاسو وشو دلته؟ څوک په دې درد باندې راغی؟ څوک څه تعاون معاون کوي؟ کوي الله د نومي چې څه وس کي لږ ډېرې کوي، خو په هغې څه کېږي. دا سړی خورې په بیمارۍ باندې څونه روپۍ ولګېدی؟ بیمارۍ باندې لګېدلې دي ډېر. هغه هم په جوماتونو کې غونډ شوي دي، اخوا دېخوا غونډ شوي دي. څه مې قرض کړی ده، اوس رانه خلک غواړي، هغه هم نشته. اوس جوماتونو کې غونډ شوي وه، د دې مونږ اپریشن وکړه کې نه مړ کېدو. قرض پې څونه دی بابو؟ قرض به یې داسې 2 لکه 3 لکه به یې. 3 لکه روپۍ قرض پې دی. اوس خلک رانه زور ورکوي، غواړي نشته، زه به کم ځګې نه راوړم ورکوم به. دا د بیا پرېوتې د بیا نه جوړه. ته اوس جمع را روان ده، جمع موسم دا شروع کېدو والا دی، نو دلته په دې باران چې کېنو بیا څه کوئ؟ باران چې بچیا باران چې وشي په شیبارو ساسي دي بچو سره دقه الله الله کوو ناسو ټوله سورۍ سورۍ د ټوله غوڼ ساسي اوبو ټولې دننه راځي. بېوسه یو نشو هغه پلسټک هم د 500 نشو راوړی، بېوسه یو. ډوډۍ چې د نه کلي نه خلک دی وړو له راوړي خوري، او چې نه راوړي نو دا واړه دقه شانتي وږي وده شي. کلي خلکو سره دی الله دې خو کې دا رزق راله لیکي، نور څه درک نه لګي. خاوند د بیمارۍ ته چې ګورې خفه کېږي؟ ولې نه خفه کېږم، نو دغه چې روغ و نو هر څه یې کول. اوس دا د 4-3 کاله وشو پرېوتې دي، شی درک نه لګي. دغه شان الله سرې ته ناست یو. دا خو ډېره ګرانه چې یو طرف ته غریبي شي او بل طرف ته خاوند بیمار شي، دا ډېره سخت دی. دا څنګه تېروئ په ځان باندې؟ ډېر تکلیف ده بچیا، ډېر. بس موس کوو، الله ته رس کوو، نو ډېر تکلیف ده. وړو بچو رزق مې کور کې نشته، نو څو کله نه درد راځي، څه جړا راځي؟ جړا راځي. ټوله ورځ دا ماشوم زوی سره پرتو کوڅو کې ګرځم، څوک 10 راکوي، څوک 20 راکوي، په هغې باندې څه کېږي. پښتون معاشره چا په زړه کې څه درد نه راځي، احساس نه راځي چې بابو نوره د کوره م راوځه زه بله راوړم؟ نه دغه دلته د دې تپوس له چې څوک یار دوست راشي، یا 100 ورکوي یا 50 روپۍ ورله ورکوي، دا واله نور نشته. نه راځي، څوک هم نه راځي. الله سره ده، نور هېڅ هم نشته. نور خلکو ته داسې ګورې پوه شوې مزو د چرچو ژوند تېر کړم، زړه ته څه جړا راځي؟ راځي، خفه کېږم. ولې نه؟ دا بچي مې بې جامو دي، بې پیزاره دي. هر شی رانه 100 روپۍ غواړي، هغه هم را سره نشته چې ورکم دکان ته. 100 روپۍ هم در سره نشته چې بچو له ورکړي؟ الله ګوري، هغه هم نشته، هغه هم درک نه لګي د دې ماشومانو. نور څه ویل غواړي؟ بس نور څه نه وایم، دغه دی چې بس الله ته رس کوو دي خلکو ته خو چې چا امداد وکړه نو الله دې ورسره ښه وکړي، خدای دې ورسره ښه وکړي. ډېر لاس هم تنګ ده او بیخي د دې بچو رزق درک نه لګي چې وخوري. بس دا جاړي اکثر خدای ګو یو شی راشي بل شی راشي، زما په څه واله دغه یو بچنګی دغه ماشوم نه 3 زامن دی او 3 جنکې دي. د خیر کم مشر بچنګی دا څه کار کوي نن سبا؟ دا بس کلندري کوي او بس چل ډرایوري مریوري مرته غیاران دوستان خي، خو دغه 300 روپۍ 500 روپۍ را راوړي چې هغه بس نه د دوی کېږي نه د خرچې پوره کېږي. بس انسان دی ډېر عاجزه شی دی، نو چاته وجاړو چاته فریاد کو، بس یو الله مینی. او بس نور بنده ته ټولو ملګرو یا دوستانو ته جاړم فریاد کوم، یا 50 یا 100 روپۍ راکړي راله وایي دا واله، بس نور د وس هم نه کېږي، حالاتونه هم دا هغه. بس هېڅ ته را واپس شوم، هېڅ ته را روان شوم. ښځې ګوډه خپه باندې م زه ځمه، بس جاړم فریاد یو ته بل ته کوم. څوک علاج له پیسې نه ورکوي، څوک دغه نه ورکوي، بس بې علاجه دی. بس هغه الله پاک یې مې لګیا دغه شان. خو ډېر سخت جمع را روان دی که نه، جړې به سټارټېږي چې کله باران وي. نو تا خو ما ته وویل دلته اوس تاسو سره کېناستم، وایي چې کله باران وي بهر باران کم وي او دننه ډېرې، همداسې ده؟ بس دننه ځکه ډېرې چې دننه ګوره بس واړه بچي دي، خامخا ټینډ دی، خامخا اساسي دغه کېږي، کله ورته لوښې ورته کېدو، کله ورته پلسټیکې ورته دغه کېدو هغه سرو کې، خو بیا هم را اساسي. نو بس هغه شپه ده، په شپې باران یې که د ورځې بس په مونږ سخته ده، په مونږه تېرېږي. نو څه به نور درته ووایم، بس پاکستان دی داسې، بس الله ورکړې والا به یې پکې داسې د الله دغه نه به یېرېږي مونږ سره. بس کاجي دا راته ووایه تاسو به چې مخکې روغ څه کار به م کوو، مطلب څه روزګار به م کوو؟ مخکې چې روغ یم چې دغه بچي مې ښه مزدوري به مې کوله ځان له
ل70 روپۍ به مې پیدا کولې، چاته به مې نه جړلې، چاته به مې سوال نه کړی. ښه په غیرت او پښتونولۍ کې دغه کې مونږ ژوند تېرو. ښه شکر الحمدلله چې مونږ ټول دغه مسلمانان یو چې دغه وایو چې لا اله الا الله پاک محمد رسول الله. بېشکه خدای ته چې په نامه د بل شریک نشته ربا. او بس دغه د الله تعالی مونږ هم بندیان یو، تاسو هم بندیان یو. خو بس بې وزره یم، نه مې مور شته نه مې پلار شته، داسې هېڅ آسره مې زما نشته، نه ځمکه شته نه جایداد دې شته. بس انتهایي ژوند دی دغه ډېر خفه شي که نه؟ غریبي خو سم وجل کوي کاکاجي. وجل به نه کوي خانه، داسې عاشقان به هم پکې وي چې ګوري به د هغوی مرادونه به الله پاک حاصل کړي. داسې ړسوانې به وي چې بچیه دا حواله راشه، دا تخلیف او دا مسله دې هوار که. داسې نر برابر د رب العالمین دی رب العالمین. بس ډېر سخت او ډېرې راته را باندې تېرېږي لګیا. بچي مې دا دې ګورې په ژړا ژاړې لګیا. هغې لوی رب ته ژاړم چې خدای پاکه هر مؤمن هر مسلمان سره مونږ همداسې داره ګذره منځ په دې جړا جړا کې دغه پوښتنو ته ووایه. بس دغه پښتون مخمر وایي تاسو مې مالې وې راوړئ. رب العالمین دی دا پښتنو له ژوند ورکړي رب العالمین دی. او چې کم زمونږ افسران دي کم زمونږ خویندې ټول مخاورز خلک دې ګوري، د دې غرړ وګړي دې ګوري، وایه ورته سم دې په زړه ارمان وایه. زما بس دغه خواهش دی، زما دغه تمنا ده چې ما ته وګوره، الله پاک ته ول وګوره، زما دې وسولې ته وګوره، زما دې بېوسۍ ته وګوره. زما د علاج نشته، زه ډېر در په در یم، ډېر انتهایي ژاړم، فریاد کوم لوی رب العالمین ته. او بس تاسو به دواګانو کې یاد ساتم، او بس رب العالمین بم نه خرابوي. خدای پاک هم د بچو دغه مو ساته. امین امین. عزتمندو کتونکو تاسو وکته د کاکاجي دغه وخت کې مې ټولو پوښتنو ته ډالۍ کړې. په سترګو کې دغه راغلی وخت کې مې ټولو صاحب اثر ورته ټولو مخاورز خلکو ته ډالۍ کړې. د کاکاجي دلته ژوند کې د 2-3 میاشتو نه خو هېڅ هم نشته. عزتمندو تاسو په دې کور ادر او دیوار هم ښکاري خو نشته. تاسو په دې کور کې هغه ټایل ماربل ورته پکې هم ښکاري کوم چې په دیوالونو لګېدي خو نشته. تاسو په دې کور کې هغه شینکیا کبلونه هم ښکاري څومره د رنګ نه ډک دي خو نشته. د کاکاجي دغه وخت کې مې ټولو پوښتنو ته کېښودې. د کاکاجي دغه درد دغه فریاد مې ټولو پوښتنو ته کېښودو چې په مخ مروه دې تقسیموي دلته یې راوړئ، د کاکاجي له یې راوړئ. فاروق کاکا د 2 میاشتو نه دلته ژوند کوي په شکولۍ کې. داسې تلمه کاکاجي راته ویل چې یار که جنت غواړې عطاور رحمان راشه، زما د اواز د حکومت چارواکو ته کېده، د دې زورور خلکو ته کېده. که زما که جنت غواړې نو زه وله فورن رالمه دې خپرونې نه. ټولو پوښتنو ته عرض کوم چې د دې کاکاجي سره ودرېږئ، پوه شوې، د بنګلو نه لږ را بهر شئ، تاسو به د کاکاجي دا ژوند وګورئ د څومره تکلیفونو سره مخ دی، د څومره غمونو سره مخ دی. کاکاجي زه به د خپله خپرونه راغونډومه. مختصر راته خپل د موبایل نمبر وایه. ما د موبایل چې دا نمبر دی هغه یو ټکی راته وایه، دا پښتانه دې ګوري چې امداد رسوږي. نمبر دې وایه 03499 او 03 او بیا 0559. یو پیر ورته بیا وایه کاکاجي 03499 او 030559. دا چې زمونږ نمبر دی. دا مخاورز خلک دې ګوري، دا ټول پښتانه دې ګوري، څه ورته ویل غواړي اخره کې؟ بس دغه ویل غواړم چې ډېر پسو یم، ډېر انتهایي یو وزرې یم، نه مې کار شته نه مې روزګار شته. دا وګوره خپې رګ مې بند دی او ټوله شپه دا درد ته مې دغه ښځه بچي مې راته ناست دي. ډېر بېوسه یم، ما سره خلاص امداد وکړئ، خاص الله د رضا دپاره، خاص الله دپاره. رب العالمین به م نه خرابوي. زه بس مړه خدای پاک به م ښه ساتي ربي. عزتمندو کتونکو تاسو د کاکاجي د خبرې دغه درد جړه واورېده. عزتمندو کتونکو د خپل کیمرمین ته صاحب ته گزارش کوم چې دا نمبر واخلي، دا د فاروق کاکا نمبر دی. د دو سره فورن رابطه وکړئ. په شکولۍ کې ژوند کوي زموږ په علاقه کې. کله چې د تیمرګن نه 15 کیلومتر کوزه راشي، شکولۍ علاقه ده لوړ دیر کې، د دو سره مست ضرور تعاون وکړئ. خپل کور به عطاور رحمان له ورکړئ اجازت. په ډېر بخښونکي رب ذوالجلال سپارو. خوراک اختاق دغه یو بل لاله ریلیږي. عزتمندو کتونکو تاسو پرې فوټیج کې ګورئ، دا کم ملګری چې را روان دی د ټریډ سنټر نه راوتلو د پیپسیان د کارخانې نه، او دغه دا کم سالنه چې راوړو تاسو ولیدو هغه وخوړو، بیا یې هغه دلته دولې راوړو. دغه ماتې روټۍ هم پکې تاسو ته پرې فوټیجو کې ښکاري. عزتمندو دا د دوی ژوند دی.
بار چې څوک خوراک وخوري هغه مطلب پښتانه چې ورته جوټه چې ورته وایي هغه بیا دوله راوړي بیا یې دوخوري نو همداسې ده کاکا جي بالکل دغه شانته دی جی بس سکه نو سخته ده تېرول لکه تکیه پورته وي پورته ته نه شي Kino, pate kino.